د شپې تقریبا 10 بجې دي او د کونړ څخه درینور ته ځو. امنیت دې طرف ته ډېر ښه شوی دی. خلک هم ولیدل چې په همدغې وخت کې څوک د کونړ څخه کابل جالاباد ته ځي او همداسې د کابل جالاباد نه کونړ ته راځي. ډېری خلک چکرو ته ځي راځي سهار په دغې لاره باندې ډېر راشي او موږ غوښتل چې موږ د شپې ناوخته لاړ شو چې د سیمې د امنیت نه خبر شو او هغه ګنګوسې چې خلک یې په بېلابېلو رسنیو یا په ټولنیزو رسنیو خپروي د هغې نه هم خبر شو، خو هېڅ داسې نشته. ځای په ځای امنیتي ځواکونه هم ولاړ دي، پلټنې هم کوي، پوښتنې هم کوي او د همدوی په زور باندې او همدوی په مټ باندې د دغې لارې او د دې سیمې امنیت ساتل کېږي. خوشبختانه خلک هم خوشحاله دي د دغې ماحول نه او د امنیت څخه او دوی بیا وایي چې مطلب موږ د دولت سره مرسته کوو خو دولت باید ځان بیداره کړي او دغه حالات چې دا کم روان دي د دې نه هېواد وباسي، هېواد وژغوري او یو بل لوري ته د هېواد سرنوشت لاړ نه شي. دا یو ښه زیری دی. ډېره مننه.